خسته کړی دي انسانانه او سړی د ګری په اختارو باندې خسته کړی دي. الله دې ته خایس ویلې دي او مړه ز خپل ورته لک سوچ وکړه نن می ګره پاکه وخرول یا د یو بوټي نه مې وړو کېکلا او په دې حالت کې درته مرګ راغی زه بیا وسکو او د قبر ته ورشي دستانه تپوس کې د نبی علیہ السلام مبارک چې د مبارک سوي او ته نبی مې دی تا ته چې لکه خپل ځان ته وګورته ته خو وګوره کنه نن دا مقدره ته ټول نوجوانانو ته دا مقدره ته دا یو وخت چې ستا کټ کېږي قبر کې ځان د پاره یو لړم یو مار تیارې کله خو وګورئ کنه دا خلک مري یو سړی د ګیره پاکه خړولې یو موټی نه وړکی کړي دا د ته وګوره دې څنګه پروت دی کټ کې زمرګ ته راغلی دی خسته ګیره د مزیدارا دې وګوره ورته ځنه تړلې د پسمره خسته شکل کې کہیں سم نه دی د پیغمبر سنت خودي کړه زمون خلکو وزین کې دادی مړه خلک براته بیا وي چې یره صوفي شیخه دا بدرت مړه ګیرم دی پرې خیره دا کار کې نو هغه خدان له یو ګناه ده دا خدان له یو ګناه ده ورله جواب ورکا ورته دغه یو ګناه ده بي ګیرو يم کوي ګیرو والا يم کوي دغه جدا ګناه ده اوس دغه ګناه کې زه اخته ما ان شاء الله لبر له توفیق راکړي بچ کېدو کله خود دې ګناه کې ته ورته اعلانیه ګناه ده حدیث کې راځي بخاری حدیث ده هر یو ګناه کوونکې د معافی لایق ده مگر اعلانیه ګناه کوونکې قطعا د معافی لایق نه ده بخاری حدیث دا اعلانیه ګناه ده چې یو سړی کوي ورز زنا د زنا الله دې ته ټول مونږ وساتي الیاذ بالله یو کس د ښکارا پټه کوي پټه یو سړی پلاو لاري کې لګیا دی ګناه کوي دغه څه مثال لري دی نور ګناهونه یو انسان پټ کوي کم ګناهونه تا پټ وکړه الله به در باندې پرده راواچي هغه پټ کی او چې کم ګناهونه تا ښکارا کول اعلانیه دي کول در رب قانون بیا دانه د چری معاف کی ځکه پیغمبر فرمایي هر ګناه کوونکې زما امتی مسلمان دیر معافی لائق دے مگر اعلانی گناہ کہ ان کے دیر معافی لائق نہ دے بالکل دا پہ اعلانی گناہ کے راضی اعلانی گناہ کرو گا برحال عرض میں دا کرو دے وی زمونگ دا نبی عبادات ہو سکے جی زمونگ دا نبی عادات ہم محفوظ دی زمونگ دا نبی عادات ہم محفوظ دی عبادات عادات اخلاق معاشرت دا طول ہر تو محفوظ دی دې تاسو کې ورته ښا تاسو نبی او کتاب لیکل دی باقي کې دار څه لیکل دي ورته نه زمون نبی خو امي وو لیکل وستر خو هغه نشو کولای نه پوي دوی بل ښا تاسو د پیغمبر په شاګردانو صحابو کې چالي کله دی کتاب لیکل دی دار څه محفوظ کړی دی ولنا د پیغمبر صحابو د جهاد او تبلیغ د بار پوره دنیا کې خواره شوی ته ګوره په خبر کې قبرونه جوړ دي صحابو حضرت سنان ابن سلمہ رضی اللہ عنہ دلتی پر اصحاب بابا کی دفن دے دا پیخور 15 مجاہدین کمانڈر ہو دا صحابی دا معاویہ رضی اللہ عنہ دور کی راغلے دے دا پیخور دلتی اندوان و عموان دا اطرافو باندې چې ورشه وسم مندرخیل او بل دا مندرونو مونږ وسم درنده دلته جهاد کړه دے بیا دغه شهید شوی چین ته رسیدلې دی افغانستان ټول دنیا ته تللی دی بل هغه ته قدامو قبل اس نور راغلی چې ګینی او تدوین وکي بل خچا کړه دا کار کم سعادت من او خوش نصیب انسان دی چې تدوین دین دا مرحله هغه سره انجام کړي دی ورته وای کم عالم کم امام چې دغه مرحله کړي دا هغه صحابه او شاګرد د خیر القرون د دور امام سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ویل کیږي یاد ساتي کله به تاسو بل جمعه کې ویم نن چې را باسي کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله خلاف بکواس کوي د امام صاحب خلاف قسمه جملې او جبه استعمالوي قسم بالله در امام ابو حنیفه ذات دشمنان کله نه دي امام ابو حنیفه کوم دشمنی ورته سره امام د اسلام د گلشن حفاظت تبارک پر ژوند وقف کړو امام هغه ټول مشکلات برداشت کړو سلويخ مجتهدین یو بنچ تیار کړو دته به امام صاحب خرچ خپل ورکول دته به امام صاحب د کور تنخواه د هر څه به امام صاحب خپل ورکول د تدوین دین ته عظیمه مرحله امام صاحب رحم الله سره انجام کړل هغه یو عیسائی پاسې دو وې جړلا الکاش چې په موږ عیسایانو کې الله یو امام ابو حنیفه پیدا کړی وي نن به موږ دنیا ته غسر اوچتي وي هغه عیسائی ورته د جړا ضرورت نشته دی ځکه دنیا کې په ټولو دینونو کې هر یو دین د یو خاص علاقې زمانه قوم د بار راغلی دیو چې نه باقي کې امام ابو حنیفه ضرورت نه وو
د نبی علیہ السلام شریعت د عالمگیر دی د دین عالمگیر دی د پوره انسانیت د بار د قیامت پورې دی د وجنه په دغه دین د عالمگیرو د دې ضرورت چې تدوین وشي محفوظ شي د امام ابو حنیفه ضرورت دی دین کې الله دې کې پیدا کړل دی لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لو کان الدین عند الثریا لذهب به رجل من فارس سلمان رضی الله عنه لاس کې د قران آیات نازل شو صحابه د الله رسول د دین سوق مراد دي سلمان فارسی پر سر لاس کې خودو لو کان الدین عند الثریا د بخاری حدیث د مسلم شریف روایت ده موضوعی نه ده ضعیف نه ده ولکدین سوریا استوری توخیږي لذهب به رجل من فارس فارسونه یو کس په پسې ال تلال شي د هغه ځینې به حاصل کې خطه به راوړي هغه ته ویل کېږي امام اعظم پورا شوافی حنابلہ ټول متفق دي چې د کامل او لوی مصداق حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله بهرحال ولدرمه خبره پوره شي الزما سلورمه خبره دا چې دنیا کې یو نبی راشي داغه اطاعت کوو مونږه پیغام ایمان راوړي د دین وروسته بل نبی راشي که هغه نبی ایمان را نه وړي کافر ګرځيږي ولهذا موږ وګورو چې دنیا کې کم یو نبی د سیده چې هغه دا داوا کوي چې اخري نبی دی ټول خاموش دي مسلمان عالم باسرو بالقران اعلان کوي ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین نبی علیہ السلام آخری نبی دی نبی علیہ السلام هم اعلان کوي انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ز اخری نبی هم زمانه رست ست اسم نبی نشرات ان شاء الله یو جمعه بدر تفصیل وکړم نبی علیہ السلام آخری نبی دی زمون عقیده ګور سلور خبرې وي اول نمبر دنیا کې کم یو نبی دی چې هغه اعلان کړي ز عالمگیر نبی صرف